سلامونه دوستانو، تمه ده چې روغ او جوړ به وئ. په نننۍ ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو. ټیک ټاک اکاونټ دوستانو موږ کولی شو په ډېرې اسانۍ سره جوړ کړو. لومړی پلی سټور ته راشئ. په پلی سټور کې تاسو به سرچ کوئ ټیک ټاک. ټیک ټاک دوستانو سرچ کوئ، خو دلته ما وی پی این ډاونلوډ کړی دی. زیاتره خلک وایي چې موږ پلی سټور کار نه کوي، نو تاسو وی پی این لرې کوئ او ډسکنیکټ کوئ، راشئ ټیک ټاک انسټال کوئ. دغه ټیک ټاک دوستانو 1 بلیون خلک استعمالوي، تقریبا تر 100 MB دی. نو دا به تاسو دوستانو لومړی انسټال کوئ، بیا به راشئ وی پی این به ورته سرچ کوئ. او په افغانستان کې وی پی این بغیر کار نه کوي. دغه کوم د سکور وی پی این چې تاسو ګورئ دوستانو، دغه ډېر بهترینه وی پی این دی. تاسو کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ او دغه سرچ کوئ. چې کله مو دوستانو دواړه ډاونلوډ کړل، لومړی به راشئ وی پی این به راخلاص کوئ. وی پی این به دوستانو راخلاص کوئ. پاس کوم دوستانو دا نشان چې وینئ، دا نړۍ کوم نشان چې وینئ نقشې، دغه باندې به کلیک کوئ. آټو سلیکټ به وښیي. آټو سلیکټ کې دوستانو پول غده یعنی پول شبکه کار کوي دوستانو. دا به په اتومات ډول تاسو سره کنیکټ شي. کله مو چې دغه کنیکټ کړ، تاسو به راشئ خپل ټیک ټاک به راخلاص کوئ. ټیک ټاک چې دغه تاسو راخلاص کوئ، اوس تاسو کولی شئ صرف په ټیک ټاک کې ویډیوګانې وګورئ. تاسو چاته نه لایک کولی شئ، نه کمنټ کولی شئ، هېڅ هم نشئ کولی. راشئ پروفایل اپشن ته. اوس به راځو موږ ټیک ټاک اکاونټ جوړوو. راشئ ساین اپ باندې به کلیک واخلئ. دوستانو که تاسو مخکې اکاونټ جوړ کړی وي، لاندې لاګین تاسو ته راځي، خو موږ نوی اکاونټ جوړوو. مخکې که تاسو اکاونټ جوړ کړی وي، لاګین باندې به کلیک واخلئ. راځو نوی اکاونټ جوړوو. کنیکټ وید ګوګل باندې کلیک اخلو. کولی شئ د یوز فون یوزر نیم سره هم کوئ، کنیکټ وید فیسبوک سره هم کوئ، خو موږ راځو کنټینیو وید ګوګل سره یې کوو. تاسو ته په خپل جیمیلونه راشي. کوم جیمیل چې تاسو غواړئ ټیک ټاک اکاونټ پرې جوړ کړئ، همغه جیمیل به تاسو ورته کلیک کوئ. تاسو ته په خپل جیمیلونه په دغه ځای کې راشي. یو جیمیل ورته انتخاب کړئ او کلیک پرې واخلئ او راځي دلته زیږېدو نیټه. تاسو په 4 کال زیږېدلي یئ، 4 ورځ او 4 میاشت دی، 2028 د نومبر د زما زیږېدو نیټه دی. دغه مې هم دلته ورکړه. راځو نیکسټ باندې کلیک اخلو. راځو کریټ نیکنام جوړ کړئ. تاسو دلته کولی شئ خپل نیکنام 13 عدد یعنې 13 حروفه ورکړئ. خپل نوم به ورته ورکړئ، تخلص به ورکړئ. را به شئ کنفرم باندې به کلیک واخلئ. کله مو دوستانو په کنفرم باندې کلیک واخیسته، اوس زموږ ټیک ټاک اکاونټ چې دی هغه جوړیږي. تاسو کتلی شئ تاسو هلته فالو یور فرینډ دغه ملګري هم کولی شئ. تاسو ملګري دي کولی شئ دغه تاسو ته مخکې راغلل، دغه تاسو سره در سره فالو کوئ. نو کولی شئ دغه هم تاسو دوستانو در سره فالو کوئ. نور کسان هم پکې کولی شئ. اوس زموږ ټیک ټاک جوړ شو. اوس موږ هر چاته لایک هم کولی شو، خپل هم ویډیوګانې اپلوډولی شو. تاسو دوستانو کتلی شئ دغه زما ټیک ټاک اکاونټ چې دی هغه جوړ شو. په ایډیټ پروفایل باندې تاسو کله دوستانو کلیک ورته واخلئ. په دې کې تاسو ایډیټ هم کولی شئ، تصویر هم چینج کولی شئ، تاسو خپل معلومات هم لیدلی شئ، اډ بایو هم تاسو اضافه کولی شئ. تاسو کتلی شئ دغه نوم دی، یوزر نیم دی، هر څه په دې کې تاسو دوستانو هلته ښکاري. اپلوډ ویډیوګانې هم تاسو ته اوس ښایم چې موږ څنګه کولی شو ویډیوګانې اپلوډ کړو. له دې طریقې هم تاسو کولی شئ د لاندې اپلوډ باندې کلیک واخلئ، ویډیوګانې اپلوډولی شئ. لاندې د جمع پلس نشان چې کوم وینئ، په دې باندې تاسو دوستانو کله کلیک واخلئ. تاسو د دې طریقې نه هم کولی شئ ټیک ټاک ته خپلې ویډیوګانې اپلوډ کړئ. نو زه هم راځم دوستانو همدې طریقې څخه دغه پرمیشن ورته الاو کوو. دلته موږ ته دوستانو اوس د ټیک ټاک دلته موږ ته اوس خپله کمره خلاصېږي د موبایل. دوستانو موبایل کمره موږ ته دلته اوس خلاصه شوله. تاسو کولی شئ نوې ویډیو هم پکې وکئ او اپلوډ باندې چې کلیک واخلئ، هیڅ طرف ته تاسو ته ښکاري دغه اپشن. دې کې تاسو کولی شئ نوره ویډیوګانې هم اپلوډ کړئ. راځو اوس د اپلوډ باندې کلیک ورته اخلو. زه یوه ویډیو مثلا تاسو ته ښایم اپلوډوم یې. تصویرونه هم راخیستلی شئ، فوټو او ویډیوګانې هم راخیستلی شئ. زه مثلا راځم دوستانو دلته اوس دغه یوه ویډیو ټیک ټاک ته اپلوډوم. تاسو ته صرف طریقه درښایم. هره ویډیو چې دوستانو تاسو خوښه وي، نو تاسو کولی شئ همغه ویډیو څخه یوه ټیک ټاک ته اپلوډ کړئ. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. نو زه هم تاسو ته اوس درښایم چې څنګه ویډیو. زه یوه ویډیو تاسو دوستانو را انتخاب کړئ، نو تاسو ویډیو چې دی هغه به ټیک ټاک ته اپلوډ شي. نو دغه طریقه دوستانو تر همدې ځایه وه. که ویډیو مې خوښ شوي در سره لایک کړئ. نوره ویډیوګانې هم د ټیک ټاک په اړه درته جوړوم چې څنګه کولی شو ټیک ټاک کې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړ کړو، فالوور دې زیات کړو او زیات لیدونکي ورته راولو. نو دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. تر بیا ښې چارې.